سلام وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس د اس د پښو رسمول و چې موږ کار وکړو. راځو خپل نننی لوست ته چې 11 لوست او 21مه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، د اشارو رسمول دي. ګرانو زده کوونکو، دلته له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي. لومړی کله مو حشرې رسم او رنګه کړي دي، نو ګرانو زده کوونکو تاسو رسم او رنګه کړي دي که نه؟ راځو دویمه پوښتنې ته. په لاندې انځور کې څه ډول حشره وینئ؟ نو موږ په لاندې انځور کې یو ملخ وینو. نو ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته یو ملخ رسم او رنګه کوم او تاسو هم وګورئ او زده کړئ. نو راځئ چې رسم کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، زه به تاسو ته د ملخ انځور رسم کړم. صفحه 11 لوست او 21مه پاڼه ده. د ملخ رسمول. دا یې هم سر شو، اوس یې هم پښې رسموم. دلته هم خطونه لیدل کیږي. راځو ګورو چې کوم رنګونه پکې کار شوي. لومړی قهوه‌ایي رنګ اخلو، وروسته هم زیړ رنګ، ده هم نارنجی رنگ. 13 ګرانو زده کوونکو، دا هم د ملخ انځور و یا رسم و. ګرانو زده کوونکو، هیله ده نننی درس نه مو یو څه زده کړي وي. نو ګرانو زده کوونکو، په 22مه پاڼه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې ویل شوي زده کوونکي دې په خپل کتابچو کې یوه حشره پر پنسل رسم کړي. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو خپلو کتابچو کې یوه حشره رسم او بیا یې هم زموږ په لاندیني ایمیل ادرس راواستوئ تر څو زه هم وګورم چې څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.